آیا تر اوسه پورې مو د لامبو وهلو داسې ډنډ لیدلی دی چې 114 متره ژور وي، کوم چې د نړۍ تر ټولو خطرناک او ژورترین د لامبو وهلو ډنډ دی؟ یا مو هم د لامبو وهلو داسې ډنډ لیدلی دی چې د هغې څلورو خواو ته تمساهګانې موجودې وي او په دغه تمساحو کې دومره طاقت دی چې دغه د شیشې څخه جوړ شوی صندوق په یوه ټیله سره ماتولی شي. نو تاسې خپله فکر وکړئ چې دغه ډنډ به ستاسو لپاره څومره خطرناک وي. نن ورځ په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د نړۍ لس خطرناک ترین د لامبو وهلو ډنډونه وښیم، د کومو په باره کې به چې تاسو مخکې هیڅکله نه وي اورېدلي. او په دغه لسو خطرناکو ډنډونو کې یو داسې ډنډ هم شامل دی چې د 1 بلن منزل یا بلډینګ په سر د 502 فوټه په لوړوالي سره جوړ شوی او دغه ډنډ ټول له شیشې څخه جوړ دی. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې ضرور وګورئ ځکه چې له نن ویډیو څخه به تاسې ډېر زیات خوند واخلئ. نو راځئ ویډیو شروع کوو. په 10م نمبر کې د یولونګ شویون واټر پارک په چین کې دی او د چین له ډېرو ځانګړو ډنډونو څخه یو دی، کوم ته چې په میاشت کې 2-3 زره کسان نه بلکې په لکونو خلک دغه ډنډ ته د لامبو وهلو لپاره راځي. دغه ډنډ کوم عادي ډنډ نه دی، په دغه ډنډ کې مصنوعي څپې نصب شوي دي چې هلته ورتلونکي خلک ورڅخه ډېر زیات خوند اخلي. د همدغه مصنوعي څپو له امله دغه ډنډ په 2019 میلادي کال کې ډېر زیات مشهور شو، ځکه کومې څپې چې په دغه ډنډ کې نصب شوي دي کټ مټ د طبیعي څپو په څیر دي. لیکن په 2019 میلادي کال کې په دغه ډنډ کې یو ناڅاپه ډیره لویه څپه منځته راغله چې په ډنډ کې موجود زیات کسان یې ټپیان کړل او له 40 څخه زیات کسان پکې خونړي زخمیان شول. دلته خلک د مستۍ لپاره راغلي وو، خو هغوی نه وو خبر چې دغه ډنډ به دوی ته دومره زیات زیان پیښ کړي. خو له دومره خطرناک کېدو سره اوس هم خلک دغه ډنډ ته د لامبو وهلو لپاره ځي. په 9م نمبر کې د وینډر سویمینګ پول سویډن. هر کال په سویډن کې یوه اتلولي په لاره چول کیږي چې په کومه کې د خلکو د تیزوالي اندازه معلومیږي چې اول کنګل شوی یخ ماتوي او ورڅخه ډنډ جوړوي چې خلک بالکل په سړو اوبو کې لمبیږي او د دغه ډنډ اوبه دومره سړې دي چې یو عادي کس به ډنډ ته له ورتلو مخکې سل ځلې فکر کوي. دغه ډنډ ته له ورتلو 15 دقیقې وروسته خلک د ساړه له لاسه بېهوشه کیږي او که چېرته په 1 ساعت کې دننه د هغه کس علاج ترسره نشي نو د هغه کس مرګ هم پیښیدای شي. له دومره خطرناک کېدو سره خلک بیا هم په دغه ډنډ کې د اتلولۍ د ګټلو لپاره لامبي. نو دا چې اتلولي دومره زیاته خطرناکه ده نو معلومه خبره ده چې د دې انعام او ډالۍ به هم ډیره زیاته وي. په 8م نمبر کې د پول اف ډیت هوایی. دا ډنډ د نړۍ د خطرناکو ډنډونو څخه یو دی. په هوایی کې نور ډنډونه هم شته، خو دا یو داسې طبیعي ډنډ دی چې د نړۍ ټول لامبو وهونکي دغه ډنډ خوښوي. دغه ډنډ له 3 خواو څخه د غټو تیږو او پرخو په واسطه محاصره شوی او له یوه طرفه د سمندر خطرناکې څپې ورته راځي او دغه څپې دومره زیاتې خطرناکې دي چې هغه څوک چې په دې ډنډ کې لامبي دغه څپې یې له ځانه سره وړلی شي. له همدغه وجې په دغه ډنډ کې د زیاتو خلکو مړینه ترسره شوې ده او تر ډېره وخته پورې جسدونه نه پیدا کیږي. په 9م نمبر کې دی د ایچ پول بالي اندونیزیا. دغه ډنډ ته د نړۍ تر ټولو ښکلی ډنډ هم ویل کیږي ځکه له دغه ډنډ څخه چې تاسو ته کومه منظره ښکاري هغه کیدای شي تاسو له بل ډنډ څخه ونه وینئ. دغه ډنډ چې له لیدو څخه څومره ښایسته ښکاري همدومره خطرناک هم دی ځکه چې د دغه ډنډ څنډه په یو داسې ځای جوړه شوې ده چې له هغې څخه په لاندې کتلو سره انسان ډاریږي. د دې ډنډ څنډه له غره څخه بهر خواته جوړه شوې ده او لاندې یې د غرو لمنې دي او هغه څنډه چې بهر طرف ته جوړه شوې ده په هغې کې شفافې ښیښې لګولې دي چې له هغو څخه لاندې د غرو لمنې په صفا ډول ښکاري. دغه ډنډ د سمندر له سطحې څخه په 150 متره لوړوالي سره جوړ شوی دی. په 8م نمبر کې دی 4 سیزن سفاري پول تنجانیا. که چېرته تاسې غواړئ چې د لامبو وهلو سره د وحشي ژوند منظره هم وګورئ نو تاسې باید د تنجانیا 4 سیزن سفاري پول ته ولاړ شئ. دغه ډنډ په مکمله توګه په خلاصه فضا کې دی چې د لامبو وهلو ترڅنګ ځنګلي حیوانات هم لیدلی شئ. دغه حیوانات د دې ډنډ سره نږدې جهیل ته د اوبو څښلو لپاره راځي. کله داسې هم کیږي چې د دې جوړ شوي ډنډ څخه د اوبو څښل شروع کوي. په دغه ډنډ کې د چیتا، پړانګ او فیل غوندې حیوانات له نږدې لیدلی شئ، خو له دغه حیواناتو څخه به ځان ډېر خوندي ساتئ. په 5م نمبر کې دی ARC ګلاس باټم پول کاناډا. دغه ډنډ له ځمکې څخه د 200 فوټه په لوړوالي سره جوړ شوی دی کوم چې د 2 بلډینګونو ترمنځ شتون لري یا داسې هم ویلی شو چې د دواړه بلډینګونه یو له بل سره نښلوي. دغه ډنډ له لاندې څخه د شفافې ښیښې څخه جوړ شوی دی. کله چې تاسو پکې لامبو وهئ نو لاندې منظره په واضح ډول لیدلی شئ او کله چې تاسې پکې لامبئ نو داسې احساس به کوئ لکه په هوا کې چې لامبو وهئ. په دې ډنډ کې لامبو وهل به ستاسو لپاره ډېره خوندوره تجربه وي، مګر دغه ډنډ له لوړو ځایونو څخه د ډاریدونکو او د کمزورو زړونو خاوندانو لپاره نه دی ځکه چې له 200 فوټه لوړ ځای څخه د ځمکې په صفا ډول لیدل د کمزورو خلکو د وس کار نه دی.
په 4 نمبر کې دی د ډیویلز پول زیمبابوې. دا هم کوم مصنوعي ډنډ نه دی، دا په طبیعي ډول جوړ شوی ډنډ دی چې د ځمکې څخه 355 متره لوړ دی او دغه ډنډ په وکټوریا فال یا ابشار کې دی او دغه ډنډ ته د ورتلو لپاره ستاسو سره د راهنما شتون ډیر ضروری دی، ځکه کله چې له تاسو سره راهنما نه وي نو تاسو بل دغه واټر فال څخه 355 متره لاندې وغورځئ چې بیا له دغه څخه خلاصون ناممکن دی. که چیرته د دغه ډنډ د اوبو سرعت ډیر زیات وو نو بیا به تاسو ته په دغه ډنډ کې د لامبو وهلو اجازه درنکړل شي. خلک د دې په څنډو کې د سیلفي اخیستل زیات خوښوي، کوم چې په انټرنیټ کې ډیر زیات وایرل کیږي. په دغه ډنډ کې له 1950 میلادي کال راهیسې 100 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 3 نمبر کې دی د کیج اف ډیت استرالیا. ملګرو دغه ډنډ د نړۍ د خطرناکو ډنډونو څخه یو دی، په کوم کې چې تاسو مرګ په خپلو سترګو وینئ، ځکه چې په دغه ډنډ کې له 200 څخه زیاتې تمساوي شتون لري. په دغه ډنډ کې تاسو په یوه شفافه ښیښه کې د ډنډ منځ ته بیایي او هلته تاسو د تر ټولو غټي تمساح سره مخامخ کوي. دغه ښیښه‌یي صندوق که څه هم محفوظ وي خو بیا هم د دومره غټو تمساحو نږدې لیدل زړور انسان هم ډاروي. د زیاتو ویرولو لپاره د غوښو ټوټې د ښیښه‌یي صندوق ترڅنګ اوبو ته ښکته کوي ترڅو تمساح د صندوق سره نږدې واوسي، ترڅو په هغه کې موجود خلک تمساح له ښه نږدې څخه وګوري. په 2 نمبر کې دی مارکیټ سکویر ټاور پول USA. دغه ډنډ د لوړو ځایونو څخه د ډاریدونکو خلکو لپاره هیڅ کله نه دی. دغه د شیشې څخه جوړ شوی ډنډ د ځمکې څخه د 502 فوټه په لوړوالي سره شتون لري، په کوم کې چې په درېدو سره لاندې ځمکه او ټوله ساحه لیدلی شئ. ملګرو په دومره لوړوالي کې په عادي ښیښه د پاسه انسان ډار احساسوي، دا خو بیا په دومره لوړوالي سره د شفافې ښیښې څخه جوړ شوی ډنډ دی. که چیرته دا ډنډ تاسې له لاندې څخه وګورئ نو داسې احساس به وکړئ چې دا ډنډ بغیر له کوم ملاتړ څخه په هوا کې جوړ شوی دی او په دغه ډنډ کې له زړورو کسانو پرته بل څوک د ډار له وجې هم نشي لمبېدلی. بالاخره اول نمبر ته راځو چې په اول نمبر کې دی نیمو 33 پول بلجیم. دغه ډنډ د نړۍ تر ټولو ژورترین ډنډ دی، له همدې وجې د دغه ډنډ نوم په جینیس بوکس اف ورلډ ریکارډ کې هم لیکل شوی دی. د دغه ډنډ ژوروالی 114 فوټه یا 34.5 متره دی. د دغه ډنډ اوبه 100% خالصې دي چې د دې د خالص کولو لپاره 80 درجې فرنهایت ګرموالی ورکول کیږي. دا ډنډ دومره ژور دی چې اخر ته د رسیدلو لپاره تاسو ته د اکسیجن سلنډر ضرورت پیدا کیږي. د دغه ډنډ په پای کې کوټې او کړکۍ جوړې شوې دي چې له دغه کړکیو څخه بیرون کافي شاپ او نورې زیاتې کوټې لیدلی شئ. د ډنډ په پای کې یو کوچنی موټر هم ایښودل شوی دی. د دغه عجیب او غریب جوړښت له امله دغه ډنډ په ټوله نړۍ کې مشهور دی. نو ملګرو په دغه لسو خطرناکو ډنډونو کې کوم ډنډ تاسو ته ډیر خطرناک ولیدل شو دا راته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. نو د نن ویډیو تر همدې ځایه وه. کوم ویډیو خوښه شوي وي ضرور یې لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.